د اختر تیاری زور اخیستی، بازارونه له خلکو ډک دي. په داسې حال کې چې یوازې څو ورځې تر لوی اختر پاتې دي، د هېواد په ختیځ ولایت کونړ کې بازارونه له پیرودونکو ډک شوي. خلک هڅه کوي چې د اختر لپاره د خپلو کورنیو اړتیاوې برابرې کړي، خو د توکو د بیو لوړوالي اندېښنې هم ورسره مل دي. دوی وایي سږکال د ورځني توکو او جامو بیې د تېرو کلونو په پرتله زیاتې شوي دي او له هټیوالو غواړي چې د اختر په مناسبت نرخونه راکم کړي. ولسوالۍ څخه راغلی یم، اسد آباد ښار ته راوتی یم د اختر دپاره د کور مشکلات سامان لکه پیزار شولو، زړوکي شولو، جامې شولې، همداشان ماشومانو دپاره نور کالي مالي د دې دپاره راوتی یم او غواړم دوکاندارانو ته مې دا واز دی واده ده چې د خپل نرخ چې دی هغه مناسب وچلوي، ګټه مناسب وکړي او نور ډېره ګټه ونه کړي. باید دا ولس چې دی دا ډېره راغلی و مارکیټ ته اختر مخه ده ځان ته به او د کور خلکو ته به یو څه دغه واخلو، زړوکي او نور شیان به راونیسو. انشاءالله اختر ته م تیاری نیولی دی د خیره سره. نو خلکو ته خو پیغام د مینې او د یو بل د لاسنیوي دی او په سر کې سرمایهدارو ته پیغام دا دی چې د غریبو لاسنیوی وکړي او ځوانان او هغه ځوانان چې بیا خصوصا چکر او یو ځای بل ځای ځي خپلو پردو که ځي او موټرې چلوي، هغو ته مې دا پیغام دی چې موټرې په تیزه او دغسې نور اخوا دېخوا دغه پرې ونه کړي ایکشنګ، او چې مقصد د ټکر سبب نه شي او د هغوی کورنۍ او هغوی په خپله باندې د خوشحالۍ کې د غم سبب ونه ګرځي. بل لور ته هټیوال وایي د اختر په را رسېدو سره یې کاروبار توپ شوی او خرڅلاو یې هم ښه شوی دی. او کاروبار ماشاءالله ښه دی، الحمدلله راځي او اختر سیزن دی ماشاءالله اوسه پورې خو راځي، خلک هم راځي او زموږ ټوټې چون نسبت بازار نورو ټوټو ته لږ ارزانه دي او خلکو اقتصادي وضع نن سبا دومره ښه نه ده، نو زموږ ټوټې ماشاءالله خلک ډېرې خوښوي. دا پیغام دی چې اختر دې په خوشحالۍ سره تېر کړي او دا کم امنیتي ځواکونو چې کم پیغام ورکړی دی دا پټاسونه مټاسونه او دې شیانو نه ځان وساتي او په چکرو کې د ځوانان بېلارېتوب نه کوي چې کوم امنیتي ځواکونو ته هم ستونزې نه جوړېږي او دوی ته هم کومه ستونزه نه جوړېږي. الحمدلله سیزن ښه روان دی، بس ښه دی، ګاهک راځي مشتریان، څه ناڅه زوړکي چې دی لوپټې اخلي د اختر دپاره، بس ځان تیاروي. هېوادوالو ته پیغام دا دی چې زده کړې وکړي او د زده کړو تر څنګ چې دی کسب ته لاس واچوي. بس پیغام مې همدغه دی هېوادوالو ته. دې سره د اقتصادي چارو شنونکي وایي اخترونه د سوداګرۍ لپاره ښه فرصتونه برابروي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د نرخونو کنټرول لپاره مشخص ګامونه واخلي. د اختر په شپو ورځو کې معمولا تقاضا ډیریږي، ولې متاسفانه چې قیمتونه بیا لوړیږي، هیوادوال نشي کولی چې خپل د اړتیا وړ توکي په مناسبه او ارزانه باید ترلاسه کړي، لکه معمولا به چې دوی ترلاسه کول. هغه نهادونه چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري هغوی ته پکار ده ترڅو داسې کمیټې جوړې کړي، نظارتي کمیټه اوسیږي چې هغه فعال حضور په بازارونو کې ولري ترڅو د احتکار مخنیوی وشي، او که چیرې د امکان په صورت کې دغسې یو ځایونه د لنډمهال لپاره ایجاد کړي، تاسیس کړي، ترڅو هغه هیوادوال چې هغوی اقتصادي ستونزې لري، د هغوی عاید کم دي، هغوی وکولی شي همدغه د اړتیا وړ توکي په مناسبه بیه ترلاسه کړي او د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره ولمانځي. د مدني ټولنو فعالان هم له شتمنو سوداګرو او خیریه بنسټونو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې له بېوزلو سره مرسته وکړي. دا چې د اختر شپې ورځې دي په افغانستان کې د بېوزلۍ له امله ګڼ خلک چې دي دا وخت د مشکلاتو سره مخ دي. تېرو 40 کالو جګړو د افغانستان د خلکو اقتصاد ځپلی، د افغانستان هر کور کې یتیمان دي، کونډې دي، بېوزلي ده، په بد وضعیت کې دي خلک، بې سرپرسته ماشومان دي. نو د اختر شپې ورځې دي زموږ په شتمنو هېوادوالو باندې غږ دی، په خیریه بنسټونو باندې همدا مو د لاسنیوي ورځې دي. هغه اختر چې د خپلو کوچنیانو سره په خوشحالۍ تېروئ، هغوی ته که څه اخلئ نو په دغه اختر کې دا خوشحالي چې ده د خپلو اړمنو هېوادوالو سره هم شریکه کوي، د هغوی په شونډو مسکا راولئ او د نورو کورنیو د
د نورو کورنیو لاسنیوی وکړي، د کونډو لاسنیوی وکړي، د یتیمانو لاسنیوی وکړي. ټول بنسټونه باید په دې برخه کې لاس په کار شي. د ټولنیزو چارو کارپوهان وایي د اختر په مناسبت باید عامه ځایونه منظم شي او خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي څو د تفریح او راټولېدنې پر مهال له طبیعي منظرو خوند واخیستلی شي. ځوانانو ته پکار دي په ټوله کې چې د دغې هیوادوالو خدمت وکړي او دوی سره د کونړ د کلتور او عنعناتو مطابق عامه پوهاوی دوی لپاره ورکړي چې کومو سیمو ته لاړ شي او دوی څه ډول خپل دغه خوښي په کومو ساحو کې ولمانځي. د ځوانانو ترڅنګ ټول وګړي مکلف دي چې د دغو سیالبینو ښه هرکلی وکړي او د دوی ښه کوربتوب وکړي. حکومت هم پکار ده چې اسانتیاوې رامنځته کړي. د تل په څېر یو ځل بیا د لوی نیکمرغه اختر په رارسېدو سره لکه څنګه چې د کونړ اراضي سرسبزه ده او د ډېرو ولایاتو خلک راځي دلته د سیل لپاره او د تفریح لپاره، نو دوی هم اسانتیاوې رامنځته کړي او د دغو سیالبینو لپاره یو ښه چوپړ وکړي. ورته مهال خلک له مسؤلینو غواړي چې د اختر په ورځو کې د نظم بازار کنټرول او د ارزانه توکو برابرولو لپاره جدي اقدامات وکړي. لیما صافی، زیرک ټلویزیون، کونړ.